السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه یاستئ؟ کراري ده، وخت مو په خیر ده، کورو کې مو خیر ده، بچیان مو ښه دي، الله مو عمرونو کې برکت واچوي. مصروفه یمه، وخت نه وي را سره، تاسې به مې انتظار یاستئ. الله دې رحم در باندې وکړي، عبادات طاعت مو الله قبول کړي. وقت آخر ده. ابو درداء رضی الله عنه په حدیث کې راځي، رسول الله فرمایي چې ويزيد الشر ويقل الخير، او كما قال عليه الصلاة والسلام. د ورځ په تېرېدلو سره، د وخت په تېرېدلو سره شر زیاتېږي، خیر کې کمی راځي. اهل شر او اهل فساد زیاتېږي، د خیر خلق دا کمیږي، د ګوتو په شمار باندې صاف خطا د انسان زیاتېږي. ترمذی شریف کتاب التفسیر کې حدیث ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما امت لپاره دوه امن او امانه دي. د دې آیات په تفسیر کې دی وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون. د دې آیات تفسیر لاندې دا حدیث ته رسول الله فرمایي چې ما امت لپاره دوه امن او امانه دي. یو زیمه او بل استغفار د زبتنا لاړ سم. استغفار به تر قیامت د دې لپاره باقی پاتې. قولا فعلا پیغمبر علیه السلام امت ته تعلیم پرېښی. بخاری شریف، مسلم شریف په روایتونو کې دي انی لا استغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره وفي روايه 100 مره. عبدالله بن عمر صاحب روایت کې دي چې یو مجلس کې به د رسول الله نه مونږ اورېدل، سل کرته به استغفر الله ویل. استغفر الله سره کبیره صغیره ورسره معاف کېږي. په قرآن او په حدیثو کې تقریبا تر 1400 پورې فایدې ذکر شوي دي. سورة نوح کې الله جل جلاله د دې فواید ذکر کړي چې اولاد نه یې الله اولاد ورکوي، مال نه یې مال الله ورکوي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیره. قیامت پر ورځ هغه چاته خوشحالي ده صحیفه کې استغفار زیات وي. بیا داسې یو ماحول چې سترګې هم کې محفوظ نه وي، غوږونه هم محفوظ نه وي، زبان هم محفوظ نه وي. دا زبان ده ګناه کول ډېر ورته اسانه دي، دې ته شریعت قیضه وانه چې دا د ذکر او اذکارو قیضه ورته وانه چې په بل قسم سره دا د ګناه نه قرارېږي. نو استغفار ته توجه وکړئ. کم نه کمې 100 کرته په پوره 4 ساعته کې وایي. یا استغفار دوه قسمه ده، قرآن او حدیث کې چې کوم ذکر شوی. یو استغفار مفرد ده، بل استغفار مقرون بالتوبه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. ډېرې جامع کلمات یادې کړئ. دې ته استغفار مقرون بالتوبه وایي. مانځنه به رسول الله کله فارغ السلام به وګرځاوه، الله اکبر استغفر الله به 3 کرته ویلي. دې ته استغفار مفرد وایي. استغفار سره تکمیل د عبادت راځي. کله مکه مکرمه رسول الله فتح کړه، الله ورته وفرمایل استغفار کوه. مانځنه وروسته رسول الله استغفار کوه. مینا کې چې کومې شپې حجان تېروي الله فرمایي چې استغفار کوئ. سوره مزمل کې الله فرمایي واستغفر الله ان الله غفور رحیم. نو د نیکو اعمالو نه وروسته استغفار دا مسنون ده. یو نیک عمل تکمیل سره کې څه نقصان پکې راغلی دی، هغه جبیره سي. نو تاسې خپله سوچ و فکر وکړئ چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله استغفار کړی، نو موږ به څنګه ضرورت نه ورته لرو. هم وي، غم وي، وسوسه وي، اوسنۍ پریشاني وي، فقر وي، مسکنت وي، د دې علاج همدا استغفار ده. عوام ورګري در سره یې هغوی ته اسانه طریقه داسې وکړئ چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. درود شریف سره تعلق ساتئ، استغفار سره، او سبحان الله وبحمده. دا 3 اذکار دي. په حدیث کې ډېر زیات فضیلت بیان شوی ده. د ځان لپاره معمول وګرځوئ او د معمولاتو طریقه داسې کړئ چې د صبح صادق نه وروسته 100 کرته درود وایي. سبایي منځونه وړاندې که وروسته یې رسول الله فرمایي الله وایي چې زه 100 ضرورتونه پوره کوم. د داسې انسان مسلمان دې کې به 80 ضرورت هغه د آخرت وي او 10 ضرورت به هغه د دنیا وي. بیا نو 100 کرته سبحان الله وبحمده. همدغسې چې کله شپه راسي درود شریف او 100 کرته سبحان الله وبحمده. څومره ګناه یې الله یې معاف کړي.
او استغفار خو یو تهجد ته کله اوچت سي صحابه کرامو نه ثابته ده قرآن کریم کې الله فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون د صالحانو نیکانو بندگانو الله صفت بیان کړی د جنتیانو الله صفت بیان کړی سحر او د پیشلمي په دې وخت کې استغفار کوي او د مازدیګر مانځه نه وروسته استغفار ده کنز العمال کې حدیث که اوسه ګناهونه د یو انساني په دې ورځ باندې الله به ورته معاف کړي دغه دوه اوقات ډېر مبارک دي نور استغفار په هر وخت کې کېدلی شي ذکر لسانی کاودس وي کاودس نه د جنابت په حالت کې ذکر جایزه ده زنانه ته د میاشتې په بیماري کې ذکر جایزه ده خو د قرآن کریم تلاوت نشي کولی نو استغفار سره ډېر زیات تعلق ساتي خوراکونو ته م ګورئ د بیت المال دي موټرو ته م ګورئ د بیت المال دي بسترې ته م ګورئ د بیت المال وي او وتلو ننوتل په ودانیو کې د بیت المال وي د مسلمانانو ډېر حقونه ورپورې مطالب وي نو موږ تاسې تر هر چا نه زیات استغفار ته زیات ضرورت لرو ځان سره وایي ډېر زیات یې وایي دنیا او آخرت به ورسره انشاءالله ابادیږي درود شریف وایي قرآن کریم تلاوت نه ځانونه مه محرومه کوئ وخت مه ضایع کوئ د وخت تېرېدل د موږ تاسې په دې اختیار کې نشته ده سړی به ووایي ځان ته به عمر زیات کړمه شیطان په وسوسې باندې مه دوکه کېږئ چې څه عمر په شپه کې تېر شي خوب کې تېر شي څه ماشوموالي کې تېر شي څه د قضای حاجت په دې وخت کې تېر شي څه د خوراک د پاسه تېر شي شقیق بلخي رحمت الله علیه تاجر و د نصاراو یو شهر ته لاړ د تجارت لپاره یو نصراني ترې نه پوښتنه وکړه وایي څوک یې وایي مسلمان یم وایي څه کاروبار کوې وایي راځم تجارت ته دلته لارې کې 3 میاشتې راباندې تېرې شي 3 میاشتو کې سامان واخلم 3 میاشتې بېرته بیا په لارې راباندې تېرې شي 3 میاشتو کې خرڅ کړم دا 12 میاشتې شي هغه نصراني ورته وایي وایي ته خو وایي زه مسلمان یم نو بیا د خدای عبادت کله کوې هغې خبرې ورباندې اثر وکړه هر څه یې سره پرېښودل دین ته یې شروع وکړله الله ورته بهترینه برخه ورکړله نو دین سره تعلق زیات ساتئ خپل حالت او خپل نظر وکئ استغفار ته د موږ په دې وخت کې ډېر زیات ضرورت ده مشکلاتو نه ورسره حفاظت کېږي ګناهونه ورسره معاف کېږي دا زړه د ګناه نه چې کله دغ واخلي قرآن کریم کې راځي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون الله وایي چې دا خو انسانانو فطرت باندې الله پیدا کړي وو قبیلت لا اله الا الله کلمې پکې وو خو دوی د ګناهونو د وجې نه یې دوی په دې زړونو باندې داغ ولګېد اوس توفیق الله ترېنه اخیستی چې لا اله الا الله کلمه ووایي نو په زړه باندې د ګناه داغ چې کله ولګېږي دا بدون د استغفار نه او د ذکر او د عبادت نه په بل شي سره بیا نه پاکېږي بیا ورو ورو پسې تورېږي تر دې چې یو سړي ته دا لمونځ کول هغه سخت شي کنې نه روح د مابینه پکې ځي نه مالي تاواني نه ځاني تاواني په ذکر کې په عبادت کې خو په زړه باندې د ګناهونو زنګ ولګېږي د دې صفاوالی بدون د ذکر او استغفار نه بیا نشي کېدلی استغفار سره تعلق ساتي الله مو حفاظت وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته